ستړي مه شئ. د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ما د ډاکټر مهنور ناصر چې د کوټې په سیول روغتون کې پرې د هغې په مخ باندې تیزاب پاشل شوي د درملنې دپاره د کراچۍ اغا خان روغتون ته راوستل شوي ده. دا وخت هم په اغا خان روغتون کې ده. ورور یې راسره دی، د ده نه تپوس کوو چې د ډاکټر مهنور ناصر اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی، د راتلونکي دپاره د هغې درملنه څنګه روانه ده. د بلوچستان حکومت بیا پرون اعلان هم کړی دی چې ګنې هغه امریکې ته علاج لی درملنې له لیږي. خپل نوم راته ووایئ. فرحت الله د ما نوم ده. فرحت الله وروره، د ډاکټر مهنور ناصر اوسنی روغتیایي حالت څنګه دی؟ اوس خو نو د دې چې کوم دغه دا کوم چې پروسس ده په دې کې د دې د مخ سرجریانې دي او څه تاوان چې سترګو ته رسېدلی ده د هغې علاج اوس شروع ده. دا هم پرون بله ورځ نوټیفیکیشن جاري شوی ده چې موږ به ډاکټر مهنور مزید علاج لپاره به امریکا ته لږو. نو انشاءالله له وخت سره به معلومیږي چې څونه بهتري به راځي او په دې کې به څونه ټایم لګي. اوس څومره بهتري راغلې ده په اغا خان کې؟ ځکه چې په کوټه کې ویل کېدل چې هغه اسانتیاوې نه وي، سهولتونه نه وو، ځکه هغه اغا خان ته راوستل شوه. نو دلته تاسو د علاج نه تر څومره حده پورې مطمئن یې او د هغې څومره یو څه ښه هم شوه؟ او په دې کې خو ګوره نو ډاوټ اغا خان کې سټیټ اف د آرټ فیسیلیټي ده او د موږ د نړۍ چې کوم ماهر سرجنان دي، د پلاستیک سرجن ده او د سترګو چې کوم ډاکټر ده، نو هغې له خپل طرفه پوره کوشش ورته کوي. خو فی الحال دا ویل نه ده پکار، دا نسو ویلی چې حتمي نتیجه به څه ټایم راځي او څونه به راځي، په دې کې به څونه امپروومنټ کېږي، ځکه چې علاج یې تر اوسه شروع ده. 3 او 4 سرجریانې سوي دي. نو ډاکټران په مخ دا هم وایي چې څونه د سرجریانو ضرورت و نو هغه به هم بیا موږ کوو. د بلوچستان حکومت خو اعلان وکړه چې دا موږ امریکا ته علاج له بوځو. تاسو څه وایئ؟ بلوچستان حکومت د سره وخت په وخت باندې حال کوي؟ اوس ډاکټران څه وایي یا تاسو خپل څه غواړئ؟ ګورنمنټ آف بلوچستان ډېر زبردست سټینډ له موږ سره اخیستی ده. له اولې ورځې ونیسئ بیا تر دا ننه پورې سی ایم صاحب چې کوم ده، میر سرفراز بګټي صاحب چیف منسټر ده، هغه پرسنلي هم له ما سره په رابطې کې ده او دوی د هرې مرستې له موږ سره وعده هم کړې ده، یقین دهاني هم کړې ده او د هغې مرستې په شکل کې چې ده بله ورځ دا یو نوټیفیکیشن راووت چې ډاکټره به موږ مزید علاج لپاره امریکا ته استوو. نو کله یې بیایئ، کله یې بوځي، یا دلته ډاکټران څه وایي چې دې ته کم نمونه علاج څومره زر پکار؟ دا خو نو اوس ګوره چونکې ټایم ټیکینګ پروسس ده نه، امریکا ته لژن او د دې چې ډاکټران کله موږ ته یو کال راکړي چې اوس تاسې ډاکټر وړی سئ، نو چونکې هلته ګورنمنټ آف بلوچستان په سټینډ باندې الریډي ولاړ ده، هغه یې چې کله مطلب ډاکټران دلته وایي نو انشاءالله موږ له طرفه به هیڅ مشکلات به هم نه وي او تاسې به امریکا ته ولاړ سئ. مطلب تاسو مطمئن یې په هغې باندې چې هغې کله غواړي هغې لیږي، د علاج درملنه یې سمه، علاج یې سم روان دی؟ الحمدلله ډېر زیات. د دې پیښې باندې ستاسو د کورنۍ بیا د حکومت د طرفه، د پولیس د بل چا طرفه تاسو سره حال شوی دی چې څنګه وشو، ولې وشو، څه وشو؟ او بس فی الحال خو نو موږ هم دا حادثه چې قبولوو په دې کې هم وخت لګیږي. ډاکټره د ما خور وه، د موږ د خاندان واحد لیډي سرجن وه، دې په خپل لاس باندې د خلکو خوږې جوړولې، اپریشنان یې ورته کول. نو موږ خو فی الحال دا حادثه چې هضموو دا په موږ نه هضمیږي، نو دا یو ټراما ده په موږ باندې سخت وخته او چونکې دا ټایم د موږ چې ټوټل فوکس د هغه د ډاکټر مانور په علاج باندې ده، نو ګورنمنټ آف بلوچستان او د لا انفورسمنٹ ایجنسیز لا اولې ورځې بیا تر دا ننه پورې کوم چې د دوی کیس او انویسټیګیشن هر څه دي هغه دوی ډېر په شفافیت باندې روان کړی ده. نو مخته چې هم انشاءالله که هر څه وو نو امید ده چې کار به دغه نوم نه سموت روان وي. هغه ډاکټران هم هلته په احتجاج ناست دي، ځینې غوښتنې لري د امنیت لپاره چې دلته امنیت وي، د هغه چې موږ یو قانون غواړو د هسپتالونو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، بیا کېدای شي داسې پېښه نه وي شوې. نو هغه ډاکټران هم تاسو سره حال شته دی؟ او ګوره دا سیکیورټي چې کوم ده دا خو د هر ډاکټر، ایون د هر شهري چې د بنیادي حقوق ده، زه له ګورنمنټ هم دا درخواست کوم چې دوی ته د سیکیورټي ورکول شي.
د دې پیښې تاسو په خپله پته کړې ده چې ولې وشوه څنګه وشوه په شا یې څه وجوهات دي یا تاسو دا ډیمانډ هم کړی دی نه دا خو ظاهره ده چې تر دا وخته پورې چې ګورنمنټ له موږ سره کومه مرسته کړې ده نو په مستقبل کې هم که څه داسې د دې په دې پسې نور عناصر وو که نور کسانو انشاءالله هغه به هم کیفر کردار ته رسیږي لکه دغه سړی چې رسېدلی وو خو د ډاکټر مانور کنډیشن لپاره به موږ دا کوشش وي او دا درخواست ورته کوو چې دا امریکا ته د تګ چې کوم پروسس ده دا د اسانه سي او زر تر زر دی وسي ولی دا سرمن او دا سکین سي دا یو داسې سنسیټیو ایشو ده په دې باندې چې څونه وخت تېرېږي بیا په دې باندې کار کول اسانه نه وي بله خبره چې سترګې دي نو سترګې هم ظاهر ده یو ډېر حساس چې ده د انسان جز ده بیا چونکې ډاکټر مانور په خپله سرجن ده نو دا ټیم دا د دې سترګې بچاول موږ ته ډېر زیات ضروري ده په دې چې سبا انشاءالله دا روغه سي برابره سي او دا د خپل سرجریانې بیرته کول شروع کړي سمه ده ډېره مننه مهرباني ډېره مننه